ټولې هیلې د خاورو سره خاورې شو. د مور نازولی او د مسافر پلار یوازینی مشر زوی له لومړي ټولګي څخه تر اتم ټولګي عمومي او لمره راځي. د پلار ورته ډېرې هیلې پیدا کیږي او مور یې په دې ارمان وه چې یوه ورځ به یې زوی د هیلو او ارمانونو کور جوړیږي، خو خبره نه وه چې دا هر څه په ګور بدل شول. د هغې هدف، د هغې برنامه، د هغې لیاقت او د هغې ښایست. یوه شپه داسې راغله چې سخت درد واخیست او کورنۍ مجبوره شوه چې روغتون ته یوسي. یو ډېره عجیبه صحنه راغله، وایي پښه مې درد کوي، پښه مې درد کوي. چې لاړو عکس مو واخیستله، په عکس کې لږ څه د شک د سرطان راغی. ډاکټر وویل چې داسې لاړ شئ د دې یو بایپسي وکړي. چې بایپسي مې وکړله خبره شو چې سرطان دی. په دې کور کې یو غم پیدا شو، په دې فامیل کې یو غم پیدا شو. مصور سرطان لري او د عام خلکو په ذهن کې د سرطان یعنی مرګ. کمکی عبدالمصور پاکستان ته یوړل شو او خبر نه و چې په همدې کم عمر کې په خپرې کېږي. یوه پوښتنه یې وکړه، مور ته یې ویل چې مورې ولې مې په خپرې شوه؟ مور یې په ژړغوني غږ ورته ویل چې زویه سرطان مې. که مو په خپرې کړې نه وای نو ممکن ته مو له لاسه ورکړی وی. زوی له سترګو اوښکې راغلی او مور ته ویل چې مورې انشاءالله زه به یو ورځ د سرطان متخصص جوړیږم چې بیا د بل ماشوم په خپرې نشي. په افغانستان کې د سرطان له کبله هر کال سلګونه انسانان ژوند بایلي. یو شپه 3 بجې د شپې د کابل ته راغلی یاستو، 3 بجې د شپې دی. دلته موږ یو سرطان برخه لرو، یو NCCP ورته وایي نیشنل کینسر کنټرول پروګرام، چې د سرطان د پروګرام دی چې هغه کنټرول شي. باید د شپې 3 بجې لاړم، مصور ساه بندېږي، هیڅ امکانات نشته، هیڅ امکانات نشته، ویلچر نشته، یو معلوماتو شعبه نشته، ډاکټر نشته، نرس نشته. حیران یم چې دا اوس چیرته ویسم او غیږ کې مې مدی مصور ساه بندېږي. په دې دهلیز کې ګرځم راګرځم، څوک نشته. را 3 بجې پورې زما مریض ته څوک رانغی، یو ډاکټر رانغی، یو متخصص رانغی چې ولې مو راوستی دی. زرګونه هیلې ارمانونه تر خاورو لاندې کېږي، خو ولې توجه ورته نه ده شوې؟ په دې تړاو ډېری ژمنې وکړې، خیریه بنسټونو ژمنې وکړلې، دوی پیسې راټولې کړې، خو تر اوسه پورې د سرطان د ناروغۍ په تړاو یو ځانګړی روغتون چې په هغې کې د ټولو امکاناتو زمینه برابروي نشته دی. وزارت دې شي ته توجه نه دی کړی چې وزارت دون قوي بودیجه لري. موږ یو وزارت لرو، نړیوال بنسټونه WHO، UN، یونیسف، دغه ملي خیریه بنسټونه دلته توجه نه دی کړی. د روغتیا وزارت بیا وایي چې افغانستان کې د سرطان ناروغۍ لپاره ډیر کار شوی. په دې تړاو د روغتیا وزارت ویان ښاغلی شرافت زمان داسې وایي: د افغانستان اسلامي امارت د حکیم دوست خورا په دې خوا د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړې پاملرنه ترسره شوې ده. په دغه وروستیو کې دغه ناروغانو لپاره په مرکز او ولایاتو کې څومره زموږ خدمات او هغې ته پراختیا ورکول شوې ده. همدارنګه په مرکز کابل کې د سرطان ناروغانو لپاره 250 بستر په شاوخوا کې نوی روغتون جوړیږي. ولې بدبختانه یو څه چې ډېر زیات ستونزمن دي هغه دا دی چې په تېرو 20 کالو کې د سرطاني ناروغۍ درملنې لپاره داسې په کافي اندازه باندې کار نه ترسره شوی. سرطان ناروغۍ ډېر انسانان بې پلاره کړل، ډېرې میندې بې اولاده شوې او ډېرې خویندې بې وروره کړې او ډېرې مېرمنې بې خاونده شوې. چې کله مو موټر سره او امبولانس سره د دې تابوت کور ته دننه کړو، یو بل غم راغی. مور یې راغی ما ته وایي ته خو ما ته ویلې چې زه د زوی ژوندی درته راوړم، زه د زوی تداوي کوم. زما زوی ولې مړ شو نشم بیانولی. د مور ارمانونه یې د مور اوس مور یې
په د وروستیو کې یو څه چې ډېر زیات مهم و هغه دوی لپاره په مرکز کابل کې یو منظم روغتون جوړولو چې نیکه مرغه د لپاره یو ځانګړی روغتون ورته اوس برابر شوی چې انشاءالله په نږدې کې به خدمات پیل کړي. سرطان په افغانستان کې له دومره شدت سره چې افغانستان کې د انسانانو ژوند اخلي ټول ډیزاین او ټول شیان تکمیل دي دغه د کانسر د شفاخانې د جوړولو. یو ملي سوداګر د خپل لور کیسه وکړه چې لور یې د ده پر وړاندې سا ورکړه او لامل یې سرطان و. ژمنه یې وکړه چې افغانستان کې به د سرطان یو ډیر لوی مجهز روغتون جوړوي، خو هغه روغتون جوړ نه شو. د کرکټ نوموتی لوبغاړي محمد نبي ژمنه وکړه چې د سرطان په تړاو به روغتون جوړوي، خو روغتون جوړ نه شو. د خیریه بنسټونو یو مخکښ سرلاری عطا فاونډیشن په نوم یو ځوان په لکاو ډالر راټول کړل، خو د روغتون کیسه یې لا هماغسې پاتې ده. یوازې دیوالونه جوړ شوي خو روغتون درک نه لګېږي. 14 تاریخ د ډسمبر 2023 کال افغانان ته چې په اروپا کې میشتي او هغه حقوقونه او پیسې چې په دې پروژه کې د اتارو سره مرسته کړې ده ټول ته مبارک. مریض مو لیدلی 100 افغاني نه لري، 100 افغاني مریض په درد دی او آخري سټیج د سرطان کې دی، کور نه ورته زنګ راځي چې راوړئ کور ته که مړ کېږي که څه کېږي، زه څنګه وکړم؟ دغه بنسټونه چې د دروغو غږ کوي چې موږ افغانانو سره داسې کوو او ځان دې یو حالت جوړ کړو چې ژاړم او دا کوم، راشي دلته د ژړا ځای دی. ژړا ځای دغه دی چې مریض د سرطان دی د بې پیسګي له وجې مړ کېږي. نو راځئ چې ګډ کار وکړو، یو بل ته لاس ورکړو، که هر څومره وس مو کېږي د هغې وس مطابق منډه وکړو او له دغې بدمرغې ناروغۍ څخه ځانونه وژغورو.